بخښنه غواړم که یو نیم ورځ لفظ پکې د اردو یا د انګریزي راشي نو دا به د پښتو کمزوري نه وي بلکې دا به د ما ناپوهي وي. د دې ځای د موقع په مناسبت د خپل وړوکوالي یو یاد درسره شریکوم. په همدغه چمن کې ډېر وړاندې یو ډېره درنه د پښتو ناموړي پوهانو او ادیبانو یو ډېره درنه غونډه وه او پکې دوست محمد خان کامل یو وینا وه چې مې تر اوسه په ذهن کې موجوده ده. هغه ویل چې پښتانه ډېر خوشقسمته دي چې خوشحال خان پکې پیدا شو، ولې خوشحال خان ډېر بدقسمته و چې په پښتنو کې پیدا شو. خوشحال خان یقینا د نړیوال اتلانو سیال دی، بلکې زه دا ووایم چې د خپل شخصیت د ګڼو او منفرد اړخونو په سبب خوشحال بابا په ټولې نړۍ کې خپل ثاني نه لري. نو غلطه به نه وي، ولې د بده برغه نن هم د هغه صحیح پېژندګلوي نه دی شوې. د خوشحال بابا ستر شخصیت او ژوند خو ډېر اړخونه لري. ډېر اړخونه لري، ولې زه به خپلې خبرې د خوشحال خان د ننګیال او د مشرۍ تصور یا معیار ته محدودې ساتم. د یو مثالي فرد یا بني آدم تصور د خوشحال نه ډېر مخکې د قبل مسیح فلاسفرانو سقراط، پلیټو او ارسطوټل په خپل انداز کې پیش کړی و. د مولانا رومي مرد خدا او د خوشحال خان نه وروستو د جرمن فلاسفر نیټشه سوپرمین او د اقبال مرد مومن تصور هم موجود دی، ولې د خوشحال د خوښ کردار د دې نورو فلاسفرو د تصور نه ډېر مختلف دی. خوشحال خپل مثالي شخصیت ذکر په نظم او نثر کې د ننګیال، تورزن، جنګیال، مړنی او مرد په نوم کړی دی. دی لکه د خوشحال خان خپل ځان د علم او د عمل یو مثالي نمونه دی. د خوشحال ننګیال د پښتونولي، اسلام او د اعلی انساني اقدارو مجموعه دی. د نن نه 350 کاله مخکې چې پښتونخوا کې د جنګ و جدل، قبایلیت او جهالت دور و، د یو داسې شخصیت نمونې نه صرف تصور بلکې په هغې عملي عمل صرف خوشحال خان کولی شو، څوک چې یقینا د خپل وخت نه ډېر مخکې دنیا ته راغلی و. د ننګیال تصور د خوشحال د خپل کردار او شخصیت عکس دی. په هغه زمانه کې چې د پلار، نیکه او د نسب کسب په معاشره کې ډېر اهمیت و، خوشحال ننګیال د دې نه مبرا و. لکه چې حسنین خان درسره شعر کو چې وایي چې نامرد فخر په نسب کا، مرد نه مور لري نه پلار، او مرد په خپل غم د خپل هنر کا، نه د زر نه د دینار. لکه د هغه احاطه نشي کېدی. زما دا د خبرو اترو چې کوم عنوان دی هغه هم دی خوشحال بابا یو همګیر شاعر. نو همګیر په دې لحاظ باندې چې د ده په شاعرۍ کې چې کوم مضامین دي نو هغه یو مضمون داسې نشته چې خوشحال بابا هغه بیان کړی دی. بل دا دی چې د ده په شاعرۍ کې چې کوم صنفونه دي نو یو صنف داسې نشته چې خوشحال بابا په هغې باندې شعرونه نه ویلي. مثلا قصیده ده، کته ده، رباعي ده، مثنوي ده، ترجیح بند، ترکیب بند، غزل، انچ بدله او چاربیته، د دې هم پکې اثرات شته. مثلا د شهې دا د چاربیتې اثرات دي. د شهې تورو سنبلو په سپین مخې تسلسلو، پرې غوغا کاڼې بلبلو، تل به نه وي وخت د ګلو، لما ګرځي دوره دوره، نظر نه کړه غروره، نور کمري په تیره توره، زه مرم په تغافلو، چې ماڼۍ کړې لما زه هغه اخلاص لرمه، ستا په سترګو سوګند خورمه، چې ماڼۍ کړې لما مرمه، مخ دې تور شي د چغلو. دا هغه د چاربیت اثرات دي. همیشه ورپسې ژاړم، په موندنه به یې ویاړم، که یې مومم زه یې غواړم، په اوراد د څلور پلو. نو هغه د چاربیتې چې کوم آهنګ دی په دې شعرونو کې هغه آهنګ موجود دی. بدله چې کوم دی د سواتنامې ابتدا د بدلې نه شوي په دوران د شاهجهان بادشاه ځواني وه. په دوران د شاهجهان بادشاه ځواني وه،
میسره د زړه هره کامراني وه نو دا بدله ده په نورو شاعرانو کې دا شی نشته تاسو زمونږ د ټولو لویو شاعرانو وګورئ نو هغې کې بس یا غزل دی یا قصیده ده نور شیونه پکې نشته خوشحال بابا واحد شاعر دی چې ټول صنفونه بیان کړي دي او ټول موضوعات یې څېړلي دي مضامین یې څه دي اخلاقیات د وطن او قوم مینه د پښتو او پښتون سره مینه ازادي حرکت دا حرکت ته کوم چې علامه اقبال عمل پیهم وایي نو د دې تصور د ټول له مخکې خوشحال بابا پیش کړی دی وایي په کلار به نه کښېنئ بالکل به په کلار نه کړي دې ته عمل پیهم وایي او موږ ته حرکت وایو بیا محنت ته همت ته مردي او نامردي نو دغه مردي او نامردي چې کوم دی مرد او نامرد د مرد تصور چې کوم دی د ټول له مخکې خوشحال بابا کوم تصور چې نیټشه د سوپرمین په شکل کې یا علامه اقبال د مرد مومن په شکل کې پیش کړی دی هغه خوشحال بابا د ټول له مخکې د مرد په شکل کې یا د ننګیالي په شکل کې پیش کړی دی نو خوشحال بابا وایي چې د نامرد او مرد په منځ څه میل نه دی نامرد او مرد تر منځه څه میل نه دی میل فاصله نه ده تفاوت یې په ذره شي یا په ګام په یو سیکنډ کې پته ولګي خوشحال خان بابا ذات په خپله باندې ګورو نو خوشحال بابا د پښتو په ادب کې د نن نه 400 کاله وړاندې هغه روایات جوړ کړي دي چې د دې نه مخکې په پښتو ادب او دا دومره زیات د علم او د هنر استادان او مشران په یو ځای د دې ټولو سره پرون رانه داسې خطا شوی و د عمل د زوی واده و خوړې ته یې رانلم ځکه چې همدا دغه و دا یاره وه چې یاره بیا لارې بندې دي دا پروپیګنډې وې دا لارې یا بندې وې نه وې بندې خو مخکې را سره داسې کار شوی چې اسلام آباد نه راغلم 3 ورځې په پېښور کې مسافري کړې وه نو بیا پرون رانلم نو دا شکر دی چې نن تاسو دومره خلک را جمع کړي دي چې زه لږ غوندې کمپنسیشن وشو زه د ناستو خلکو ډېره زیاته دوی ته سلامونه او احترامات پیش کوم او دا زموږ خویندې چې ناستې دي په دې کې کلثوم زی پیژنم دا نورې دواړه خو نه پیژنم خو تاسو ته هم ډېر احترامات او د تاریخ استاد یم نو راته دا مې درته تپوس کولو چې راته ټایم وښایي اول چې څومره دی ځکه چې 2-3 څیزونه اول کلیر کېدل غواړم خوشحال بابا ته به بیا راځم هغه خپله رشته هم درته شیم چې د خوشحال بابا سره فضل رحیم کې دا لانجه ده چې دی یو خبره پوره نه کوي بلې ته ټوپ وایي بله خبره نه کوي درېیمې ته ټوپ وایي نو 2-3 خبرې څلورې په یو ځای روانې کې نو زه هم پې چې پوهېدم نو په کوچنیانو باندې لګېدل او بیا د پېښور یونیورسټۍ کې مونږ په یو ځای وو دا مو استادانو ماسټرز کولو په تاریخ کې بیا مې ورپسې ایم فل کولو نو د مونږ په انټرنیشنل هال کې دواړه هغه خوا په خوا کمرې چې وي منځ کې مو باتروم هم شریک وو نو چې سهار وختي چې به زه پاڅېدم مونځ ته نو ده باندې خدای رحم کړی دی بیا خدای بغیر مونځ بخلی دی دی مونځ نه کوي خدای بخلی دی نو چې هغه به مې ویل که ویش به و درستن کې به یې ځان راغونډ کړی و ویش به او اواز به مې ویل کوم ده ته په مروت ټول پښتنو کې مروت چې دي نو دا ډېر پاسته خلک دي او په دې پښتو خلکو کې دی ما چېرته په غوسه نه ولیدلی نو ده ته به مونږ یو نوم اخېستو د تا په اجازت ده ته به مونږ وایي چې ته په مروتو کې ببلي ګولی ببلي ګولی نو دی چې هر څه یې ښه بس اجازت دی نو ده کې لانجه دا ده چې ټلیفون هم چې راته وکړي نو 2 خبرې کړي چې زه ورته خبره شروع کوم ډس لګیا یم ځان سره ټلیفون ده بند کړی دا د ملا سره مې جوړه نه ده په دین روان یم د ملا سره مې جوړه نه ده مشال په لاس یم د بلا سره مې جوړه نه ده او وایم سپرلی دې وي خندا دې وي وږمې د ګلو وایم سپرلی دې وي خندا دې وي وږمې د ګلو د دې جړه او واویلا سره مې جوړه نه ده او حسن ساده دی زما زړه وړي ای د کلي پري حسن ساده دی زما زړه وړي ای د کلي پري د دغه ښار د دې ښکلا سره مې جوړه نه ده او تنده د مینې دشت د هجر د فراق سوراړه تنده د مینې دشت د هجر د فراق سوراړه ژوند دا ستا د کربلا سره مې جوړه نه ده او د وخت جبر چې راګیر کړمه د غم شپول کې د وخت جبر
چې راګیر کړمه د غنو شپول کې ځان به وباسم دې کلا سره مې جوړه نه ده او نور پټکو په دستارونو باندې نه غولېږم نور په پټکو په دستارونو باندې نه غولېږم سوچه پښتون یم د ریا سره مې جوړه نه ده او راځه افکاره چې دنیا د الفتونو رخ کړو د نفرتونو انګولا سره مې جوړه نه ده هر سبا اخلي څنګه بینې د زړګو اخلي را مخامخ کې دا څوک چې په پښتو مین دي را مخامخ کې دا څوک چې په پښتو مین دي چې یو کتاب خو چرته ځان له په پیسو اخلي ډېر ښه را مخامخ کې دا څوک چې په پښتو مین دي یو کتاب خو چرته ځان له په پیسو اخلي دا خبره چې دا شعر زما سره و دلته کتابونه پراته دي ولاکه څوک خواله ورځي او مننه دا د ټولو نه غریب سړی دی دغه زما شاعر هغه ځان له یو کتاب اخیستی دی خو هغه هم دغه وړوکی کتاب او دا نور ټول ډالو ته پراته دي نو دا خو شاعر نه دی دا خو دوکاندار دی ډالۍ نه را مخامخي کې دا څوک چې په پښتو مین دي چې یو کتاب خو چرته ځان له په پیسو اخلي ساب څوک څه د سمندر په کنارو اخلي ساب څوک څه د سمندر په کنارو اخلي یا ساب څوک څه د سمندر په کنارو اخلي خیر څنګه څنګه شپ مخ دې کنه دې به لګې دې ته به هغه نه کې که نه